په ارمان ارمان کې تیر شو په غم. تاسو وینئ الحمدلله د لغمان ولایت دولت شاه ولسوالۍ کوم کلی کنداکوري کلی چې دا ورور ملا تکلیف هم ورته دی کور کې د کار روزګار سوګونه نو دروند کار یې کولی نو سو لله الحمد یو ویډیو خپله خپره کړې وه زموږ یو ورور یو دوست هغه ویډیو کتلې وه بیا الحمدلله قمر بنسټ ورته ځان نه ورسوه دا دوکان مخکې تاسو ته ښکاري اوس دوکان ورته ډک شو ورور څه ضمانت مو واغسته انشاءالله دی به د دې جوګه دی ماشاءالله ښه تکړه سړی دی او په حساب و کتاب ماشاءالله ښه ټیټ رسېږي کارونه یې مخکې ډېر کړي خو تعلیم یافته ځوان دی نو دا یو د رزق سبب ورته الله تعالی په نصیب کو دی به خپل کورنۍ لپاره یو مړۍ نفقه پیدا کوي همدارنګه هغه ورونه چې غواړي افغانستان کې اساسي او بنیادي کار وکړي انشاءالله د هغې په جمله کې قمر بنسټ قمر ټیم هم دی او کوشش به مو دا وي چې یو ورور په خپل پښو باندې ودرو او دا چې کله په خپلو پښو ودرېږي یو څوک ورته راشي لاس نیسي انشاءالله دی به هم کومک همکاري ورسره کوي صحیح ده که نه انشاءالله کار روزګار نه خو دې خوشحاله الحمدلله او چې څه شی دی اغوستی د خپل په طبیعت دی اغوستی بالکل ښه دي د یو کلي کې او د یو کور کې مو چې څه ضرورت یې چې به هغه ټول واخیستل انشاءالله د کلیوال به بل ځای ته نه ځي انشاءالله ټول مشکلات به دلته رفع کېږي او موږ ستاسې نه ډېره مننه کوو چې ستاسې په دغه وخت کې زموږ لاسنیوی وکړو په زموږ ته رسیدګي وکړه چې ډېر یو دوردسته ولسوالۍ ده او دغلته راغلی تاسې زما لاسنیوی وکړو ستاسې نه مننه او ستاسې همکارانو نه او چې چا دغه همکاري کړې دی هغونه نړۍ مننه کوو الله دې خوشحاله دا د خپل حق دی موږ هېڅ هم نه دي کړي انشاءالله شریک به افغانستان لپاره کار کوو تاسو هم غواړئ وطن کې یو چا لپاره کار روزګار زمینه مساعده کې واتساپ نمبر ښکاري انلاین مرستو لپاره لینک هم شته قمر بنسټ یو پول حیثیت لري فقط ستاسو مرسته دې ته رارسي الله مو خوشحال لره ښه وخت سلگو سلگو کے تیر شو